پر ما طلاقه طلاقه طلاقه. څنګه سړی خیر دی بیا پریشانه؟ خیر دی و خیر دی. د کومې ورځې چې ته زما کور له راغلې پر ما د خوشحالۍ ګوله راغله. ولې بیا چې شوي دي؟ ما بیا څه درته ویل؟ ما خو جګړه نه دي درته کړې. ټوله ورځ زه ستړی یم، د کوچنیانو دپاره خواري کړم، ستا دپاره خواري کړم، د هغه باوجود چې زه راشم تا تندی دقې نیولي څه ټاکېله سوې ده چشتې زه به ستا غم وخورم. د خیر زه خو په تیاره نه یم ناڅخه دا د ستا کور سنبالوم، بچیان ور سنبالوم، مور مورکۍ بابا دا ګډه سنبالوم. زه چاته څه وکړم؟ تېره وشی زه څه وکړم زیاته؟ ودرېږه ستا غم زه پر کراره باندې خورمه تیوار وده زه ووځم بیا به مو تا ګپه سره کوو. وی دا څه کوې؟ ته څه وایې؟ راته مې چای کوې؟ چای ما یې نه کومه، زه به ستا بندوبست کوم او ستا غم به خورم. بلاګۍ سړی واخه پر دا باندې ګوته ولګوه. دا چیز دی؟ دا طلاقنامه ده، پر دې چې ته ګوته ولګوې زما او ستا سره خلاص یم او تا سره ختم. بابا څه پوښتنه کړې ده؟ بابا څه زه ولې پوښتنه وکړم؟ بابا زما ژوند دی چې زه څنګه تېروم هغه تېروم. د بابا څه ولې پوښتنه وکړم؟ بس ما د بابا نه یې ولې ځای نه کوم دلته. څنګه ته نه کوې؟ ته به دا دسخط کوې؟ ځمه زه اوس د بابا څه پوښتنه کوم چې بابا څه راته وایي. اوس پوښتم او بابا دی ولاړ دی، ځم بابا ته به وایم چې دا رقم خبره ده، نور د دا مصیبت څه ځان خلاصوم. ځم بابا ته اوس وایم. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. سړی مشه زه خیر چې بابا ما له تا سره څه کار وي؟ کار خو ما هم در سره درلود، خو ته مصروفه یې، زه مصروفه وم. څنګه کار دی؟ کار دا ته راغی ستا د مور څه زه د دا ځای سوی یم، زړه مې دا غواړي چې طلاق ورکړم. دا څه وایه بابا؟ توبه وکړه توبه. دا خلک به څه وایي، دا معاشره به څه وایي، دا دوست دشمن به څه وایي، دا قریبان به مې څه وایي. چا بچیانو ته یې وګوره پر دا سپین سر طلاق ورکوي. دا څنګه خبره ده په پښتنو کې؟ ښه و ای ته چې د بل لور درته ناسته ده، د بل خور درته ناسته ده، ته طلاق ورکوې. هغه ما خیال عزیزان نه لري، قریبان نه لري، الله نه لري، پر خپله مور دې خالي خوا بده کړله. سبا چې ستا خور دې څوک طلاق ورکوي په تا بده لګېږي که نه لګېږي؟ زما ولور ته چې څوک طلاق ورکوي پر تا بده لګېږي که نه لګېږي؟ په معاشره کې تر ګردو غټ عذاب دا دی چې د یوه خورو د بل ولور ته طلاق ورکول دي. دا حضرت صلی الله علیه وسلم دا شی نه دی خوښ کړی. زموږ دی په معاشره کې دا یو ناسور دی، په موږ دی کې شین دی. توبه وکړه چا ولور ته طلاق ورکول ته دې مذاق معلومېږي. بیا نه بعد کې برته سوچونه وایي مولوي صاحب ما څه غلطي سوې ده، مولوي صاحب د ما څه غلطي سوې ده. توبه وکړه ورته د خپل کور لاسه معافي واخله. توبه ځم اوس لاله ورشه ځم اوس به د معافي جم واخ. په مور خوا بدوي، په خور خوا بدوي، په لور خوا بدوي، د بل لور نستۍ لپاره مفتې راغلي دي. ښځې تا کاغذ څه کوي؟ دغه دې سړی دا نه ولې څه نه کوي سړی؟ ښځې زه له تا څخه معذورت ډېر غواړم، بخښنه به ډېره ډېره کوې. شیطان مې لاره ولېوله، کور به مې مات څه ووایي. ما دا مې وویل چې نه دې کړې نو ته بابا نه کتل. بعد کې به ما ژړلی چې دا خدای ما څه وکړل څه مې وکړل. زه ډېر معذورت غواړم. څه